د افغان کلتور نړیوالې ورځې د نمانځنې هغه مراسم چې اطلاعات او فرهنګ ریاست د پاچاخان په مقبره کې ترتیب کړي وو د بیلابیلو افغاني لوبو، توکو او دودونو په نندارو سره ترسره شول. په دغه کلتوري غونډه کې د کوچیانو د ژوند او کلتور ښکاره بیلګې د دوی کیږدۍ، اوښه او په همدې کیږدۍ کې له یخو اوبو ډک منګي و چې د غونډو ګډونوالو ورباندې هم خپله کلتوري او هم خپله جسمي تنده ماتوله. د مستو لوی مټۍ ته ناستې مېرمنې د یخو شومبړو د څښلو انتظار رالنډاوه، ورسره چجونه وهل کېده او له غلبېله د غنمو ناپاکي لوېده چې د چمبو درزۍ هم د ستړي ژوند د خوشحالۍ بله ننداره وه چې دلته یې ګډونوالو له موجودیته خوند اخیست. د دې نمانځنې په څنډه کې پر چلم ورپروت دې سپین ږیري څو شېبې خپل فکر او ژوند له دې لوګیو سره بوخت کړی و. پر دې نندارو او کلتوري نمایشونو اخوا بله برخه د فرهنګي محفل د غونډې وه چې د قرآن کریم په مبارکو آیتونو پیل شو، ورپسې د افغانستان ملي سرود واورول شو. په ملي سرود پسې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس رحیم الله خوږیاڼي پرانیستونکې وینا وکړه. نوموړي خوښي وښوده چې د کلتور نړیوالې ورځې په نمانځنه کې د افغان کلتور د نمایشونو او دودونو پر بیا راژوندي کېدو او دلته د غونډې ګډونوالو سره د خپل کلتور د ځینو برخو په شریکولو بریالی شو. ښاغلي خوږیاڼي له ځوانانو وغوښتل چې د خپلو هغه دودونو ساتنه وکړي چې افغان ملت د خوشحالۍ احساس کوي او یا یې په نورو ملتونو کې د دوی لپاره ځانګړی ځای پیدا کړی. د وویل جرګه اشر تیږه کېښودل زموږ له رښتینو او د ملت د راټولېدلو دودونه دي چې باید وپالل شي. بېلابېل کلتورونه مو لا د مشرقي د زون او د ننګرهار د کلتور تصویر ښکلی کړی دی. زموږ د پخوانیو ارزښتونو په اړه باندې موږ معلومات ورکوو چې کوم ارزښتونه موږ لرل، کوم ارزښتونه وو او هغه په کومې کچې باندې مهم وو چې حد اقل زموږ ځوان ټول د خپل پخواني دودونو او کلتورونو نه خبر اوسي. په دې سره موږ د هر نوع کلتوري یرغلونو او د کلتوریزو بریدونو مخه نیولی شو. دې غونډې ته د صنعت او سوداګرۍ رئیس په خپلو خبرو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکو دغه ډول پروګرامونو کې به ورسره خپله همکاري زیاته کړي. د صنعت او سوداګرۍ رئیس ښاغلي محمد حسن محسن وویل چې موږ په خپل کلتور کې لاسي صنایع لرو چې له یوه پلوه یې زموږ د ژوند اړتیاوې راپوره کړي او له بلې خوا یې د کلتور په وده کې پراخه ونډه اخیستې ده. له ډېر ځنډ څخه وروسته مو بیا یو ښه نوښت وکړ. موږ ډېر غني کلتور لرو او ډېر څه لرو چې موږ کولی شو چې آینده کې دا خپل نمایش ته وړاندې کړو او زه تاسو سره وعده کوم انشاءالله که په راتلونکي کې شو انشاءالله په ګډه به دغه پروګرام په تنظیم کوو، ډېر په ښه شان سره به تنظیم کوو تر څو پورې زموږ هغه صنعتي کلتور چې دی هغه هم دې سره ګډ شي او خپل صنعت او خپل کلتور چې موږ مخکې په خپله باندې یو څه جوړول او یو څه به مو دې ټولنې ته وړاندې کول هغه کلتور بیا یې موږ رایج کړو. دلته د کلتوري لوبو نندارې هم وشوې چې پهلواني، خوسی او جمناستیکي نمایشونه یې د یادونې وړ دي. پر دې لوبو او نمایشي حرکتونو سربیره موسیقي د دې غونډې بله برخه وه چې کوچیانو ورته ملي اتڼ وکړ او دغه راز د ملنګ جان شاعري مینوالو ته واورول شوه. غونډه کې موسیقي او مشاعره د کلتوري ماښام وروستۍ برخه وه چې د ننګرهار له بېلابېلو سیمو راغلو شاعرانو پکې خپل شعرونه په نوبت سره واورول. سوله پخلا شو، سوله به راشي، وطن جوړېږي، زه ورته ګورم. زه چې شعر وایم زه اکثر ستایم، زه پکې لر زه پکې بر ستایم، تل په وطن باندې له سره تېر دی، زه د ملي اردو عسکر ستایم. دوی په شعرونو کې تر ډېره د وطن دردونه او کلتوري ارزښتونه خوندي کړي وو چې له خورا چکچکو او هرکلي سره مخ شول.